د یو ملګري ښځه مړه شول پارخې له لاړم ما وی خدای دې صبر درکړي لاسنیوي له لاړم هغه وی چپ که په ارام میله سا واغسته او دا څومره ورځ ده چې الله رانه بلا واغسته خلکو ته وایم دا په دې پسې جمعې کوم او نورې په ځان باندې زه پټې منښتې کوم هغه ظالم اوس خو په خوب کې رئیزوره شي رپېږم ټول سمه شیبره ته به وامې خلیړه کېږم ټول بعضې ښکلې پنډاو غوندې وي د پارامي شان پې بڼې ونه شي مونږ که هزار ځله توبه ویستې وي خو بعضې ښکلې ته سړی ونه شي السلام علیکم ګرانو مینهوالو د روحستان ټي وي نه په یو نوې خپرونه کې نن یو داسې شخصیت شمشاد انګار صاحب چې بیخي د څه تعارف محتاج نه دی تاسو ټول عمر په سکرین لیدلی دی نن د هغوی خواته راغلي او د هغوی سره د هغوی نه خواږه شعرونه اورو بهترین طنزنګار مزاحنګار شمشاد انګار صاحب په روحستان ټي وي کې ته ښه راغلاست په خیر علي وایو ډېره مننه حیام صاحب ستاسو یو جان مننه چې وخت هم راکړو مونږ چې تاسو څومره موریدلي یئ او تاسو په هغې سکرین باندې مونږ تاسو وینو نو ستاسو چې کوم خوليه ده هغه د ډېر زیاته سیریس ده خو چې کله تاسو بیا خبرې کوئ نه ډېر زیات د طنز او د مزاح نه لکې وي جی بس هغه تاسو چې څنګه ویلي چې لکه شاعر کار څومره دغه شي خو خپلې ښځې ته وزګار ښکاري بلکل دا خبره هر چا سره به کېږي خو نه ماني څه راته شریک کوي څه هم درته یاد وي هغه د الیکشن ورځې دي که دغه نظم درته یاد وي نه د الیکشن نظم خو داسې و د هغې نه به وړاندې وقته ووایم چې تا پکې وینم خو لږه ګزاره مې وشي په دې کوڅه کې د جانانو د خپو چاپ ته کښېنم او دا ځل روژه کې مې ښه کلکه اراده کړې ده او کیدای شي ستاسو په جومات کې اعتکاف ته کښېنم او بهتره چې بخښنه غواړم لږه دغه ده چې ما وی ته دومره پال پرهیز او علاج څه کوې ما وی ته دومره پال پرهیز او علاج څه کوې چې څوک وایي سوري ته سمله او څوک وایي پنور ودرېږه هغه وی ګیس مې ښکته نه ځي بره سر ته خیږي ما وی غرق شوي خو ته ورته په سر ودرېږه نظم دی چې د الیکشن باره کې چې عجیبه شان الیکشن او پته نه لګېده وړې ګړې د ټول وطن او پته نه لګېده ورله غرمنه ماسخوتن او پته نه لګېده ولاړ کوڅې ته به یو تن او پته نه لګېده سهار به یو شان ماښام بل شان ته به وې پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې د چا چانکو د چا پکې پیالې نښه وه د چا ګازره وه د چا پکې مولۍ نښه وه د یو بوجۍ وه د بل پکې شکرۍ نښه وه چا راته وې د یو سړي پکې ډیبرۍ نښه وه د چا چنچڼه وه د چا پکې پنجره نښه وه د ملا ډولو د اجړه به مسله نښه وه څوک د ذلو څوک د تحصیلو ناظمان ولاړو څوک د جرنل نه څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو دوه لکان به نو شپږ به بوډاګان ولاړو سلو وټونو ته به 200 کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه څلور ولاړو دوی زامنو ورسره یې پلار او مور ولاړو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده باد وښلې د مخالف سړي چغې د برباد وښلې چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وښلې او په جلوسونو کې چغې د فساد وښلې کلی په کلی چم په چمې تنازه جوړه کړه او پر یو کور هره کوڅه کې فتنه جوړه کړه دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي چې ضمیر خرڅ نه شي او لار پکې پیسه ونه کړي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کړي د الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کړي مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کړي او که د بل نه وي نو چې خامخا پې خپل مات کړي ښه دې په اوټ باندې جنګونه هېڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې ګواښونه هېڅ خبره نه ده د سوک سپېړې ګزارونه هېڅ خبره نه ده او یا خو سرمات او یا غاښونه هېڅ خبره نه ده چې په قلاره الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د اوټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړوي ښه په جپړو باندې ورځي په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې یو بل سم شین کې په کوتکو لوړو باندې خلکو به وایي جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی او اخري باندې هم صرف چې الیکشن نه و خو چټي غولول دا خلک په امیدوارو باندې هسې تنګول دا خلک په برش کابلا میخ پیشکش پلګ نه پوهېدل دا خلک دام لاسه نښې وي خو هسې شرمول دا خلک نورو قامونو ته انګاره ترقي میلاو شوه خو ماشاءالله موږ پښتنو ته بدنیتي میلاو شوه چې د چا وس نه رسي بهر کور کې غوسه وباسي او څوک کور یریږي بهر خلکو نه چمړه وباسي منم چې څه غریبانان به لږ بهر یریږي او کور چې یریږي نو غټان خلک اکثر یریږي
که بعضې ښځې خاوندانو نه په کور کې سوځي بعضې سړي د خپلو ښځو نه په اور کې سوځي بهر خو پرېږده چې د کور کار مکمل پې کوي اخلی پخلی لوښي انځل جارو وهل پې کوي داسې ورته په کور کې خپله ښځه امریکا جوړه شي او نیغ ترې نه ګرځي چې په سټې لوی دانه جوړه شي د یو ملګري ښځه مړه شول فاتحې له لاړم ما وی خدای دې صبر درکړي لاسنیوی له لاړم هغه وی چپ که په ارام میله سا واغسته او دا څومره ورځ ده چې الله رانه بلا واغسته خلکو ته وایم دا په دې پسې جمعې کوم او نورې په ځان باندې زه پټې منختې کوم هغه ظالم اوس خو په خوب کې رئیزوره شي رپېږم ټول سمه شیبره ته به وامې خلیړه کېږم ټول هغه ظالم خو دبو کې مې ساتي هغسې کله ناکله مې د شپې خوب کې سکونډي هغسې لکه خپه سره راته سمه په مرۍ غلی شي خوب کوم لکه اواز چې د دوکړۍ غلی شي چې را بیدار شم نو هغه سرخوړلي نه وي نیټورک مې بیزي وي بیخي رامان سیګنلې نه وي خلاص نه نه یمره شپه راله راځي په خوب کې په غځېدلو خپو مې خوب ته نه پرېږدي په خوب کې منم چې مړه ده خو ستم باندې مړه نه دله چیړي مې هغسې په ما یې خوا سړه نه دله مولا ویل ته به یو ځای بیا به څنګه چلي چې نه زه مرم او نه دا مري دا به څنګه چلي نو انګاره څوک تنګ دي د ښځو د خرچو د لاسه او څه ښځې جاړي په سرو سترګو د سړو د لاسه ګرانو مینهوالو دا و شمشاد انګار صاحب و هیله ده چې دغه شعرونه ستاسو خوښ شي تر بل پروګرام پورې موږ اجازت راکړئ د الله په امان